بلکې دا د زرګونو کلونو یو لرغونی تاریخ دی چې د امپراتوریو د ټکرهۍ پاتې شوی. دلته د افغانستان د کیسې ریښې له پیل څخه تر اوسه پورې دي. 1. لرغونی دوران د تمدنونو زانګو. افغانستان په تاریخ کې د آریانا او بیا وروسته د خراسان په نومونو پیژندل شوی. د هېواد د ورېښمو د لارې په زړه کې پروت و چې چین، هند او اروپا یې سره نښلول. لوی الکساندر سکندر مقدوني په 330 مخزېږدي بي سي کې دلته راغی او د هرات او کندهار په چیر ښارونه یې بنسټ کېښودل. اسلامي دوره په 7مه پېړۍ کې اسلام سیمې ته راغی او افغانستان د علم، فلسفې او ادب مرکز شو. د غزنویانو او غوریانو په څېر لویو امپراتوریو له همدې خاورې تر هند پورې واکمني کوله. 2. د احمد شاه بابا دوره 1940 د معاصر افغانستان بنسټ. په 1747 کال کې احمد شاه ابدالي احمد شاه بابا په کندهار کې د یوې لویې جرګې له لارې د افغانستان پاچا وټاکل شو. هغه د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکی یا بابا ګڼل کېږي. هغه د یوې داسې امپراتورۍ جوړښت وکړ چې له ډیلي څخه تر مشهده پورې رسیده. 3. د انګریزانو سره جګړې 19مه پېړۍ کله چې برېټانیا په هند او روسیه په مرکزي اسیا کې واکمنه شوه، افغانستان د دغو دوو قدرتونو ترمن په لویه لوبه ګریټ ګیم کې ګیر شو. افغانانو درې هللو برېټانیا سره سختې جګړې وکړې. لومړی او دویمه جګړه افغانانو خپله خاوره وساتله، خو بهرني سیاست یې د انګریزانو په لاس کې و. د 2019 کال جګړې غازی امان الله خان برېټانیا ته ماتې ورکړه او د هېواد بشپړې خپلواکي یې اعلان کړه. 4. عصري کېدل او د ظاهر شاه ارامي 1900 امان الله خان غوښتل هېواد اروپایي بره خپله کړي، خو دودیزې ټولنې مقاومت وکړ. وروسته محمد ظاهر شاه په 1933 کې واک ته ورسید. دا د افغانستان تر ټولو ارامه دوره وه. افغانستان د ملګرو ملتونو غړی شو. لومړنۍ دیموکراسي تجربه شوه. کابل د منځنۍ اسیا د پاریس په نوم پیژندل کېده. 5. د بدمرغیو پیل کودتاوې او جګړې 1973-2001 په 1973 کې سردار داود خان د پاچا په نشتون کې کودتا وکړه. دا د افغانستان د بې ثباتۍ پیل و. 1978 کمونیستانو په خونړي کودتا واک واخیست. 1979 شوروي اتحاد برید وکړ او 10 کاله جګړه روانه وه. 1990 کلونه د شوروي له وتلو وروسته کورنۍ جګړه پیل شو او کابل په کنډواله بدل شو چې په پایله کې طالبان په 1996 کې واک ته ورسېدل. 6. نوې دورې او نننی حالت 2001-2026 د 2001 کال د سپتمبر 11 بریدونو هر څه بدل کړل. امریکا راغله، طالبان نسکور شول او د 20 کلونو لپاره یونی فصل پرانستل شو. پرمختګ، روغتونونه، پوهنتونونه او د حقونه بیرته ژوندي شول. بیرته راتګ، خو په 2021 کال کې امریکایي هواکونه وتل او طالبان یو حل بیا په کابل واکمن شول. د یوې داسې خاورې کیسه ده چې هیکلو یې د بهرنیو پر وړاندې سر نه دی ټیټ کړي، خو د خپل منهي اختلافاتو او جیوپولیټیک موقعیت له امله یې درنبي پرې کړي دي.